بسم الله الرحمن الرحیم. حامد و مصلیه. محترمینو، یو محترم ورور دا پوښتنه کړې ده چې کله د اوداسه په وخت کې یا د غسل په وخت کې سړی په خوله باندې اوبه ګرځوي، نو په خوله کې د هغه اوبو یو څه اثر پاته سي، نو په هغه تېرولو سره خو به روژه نه فاسدېږي. محترمینو، که چیرې څوک په خوله کې اوبه واچوي د غسل دپاره یا د اوداسه دپاره، نو د هغه دپاره دا پکار ده چې 2 واره 3 واره دا لاړې توکي، ځکه چې په خوله کې د اوبه اچولو څه وروسته بیا د هغه اوبه پاته سي، نو که یو 2 واره 3 واره څوک لاړې توکي، نو بیا د هغه اوبه باقي نه پاته کیږي، نو بیا په داسې حالت کې روژه نه فاسدېږي، څه حرج نه لري. خو شرط دا دی چې 2 واره یا 3 واره به دغه لاړې توکې چې په خوله کې تا اوبه واچولې. په حواله سره د شامی جلد نمبر 2 صفحه نمبر 396 دغه رنګه علی المذاهب الاربعه جلد نمبر 1 صفحه نمبر 586 د روژې د مسایلو انسایکلوپیډیا صفحه نمبر 190. والسلام. ستاسو د دیني او شرعي پوښتنو جوابونکی مولوي عبدالرحمن صمیم صاحب.